سلامونه احترامات هیله ده چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، نن یو کور ته راغلی یم چې ډېر زیات مشکلات لري. کونډه ده او یعنې شل کاله عمر یې کېږي، ماشومان هم نه لري او کونډه شوی دی. نو د دې حال له تاسو سره شریکوو، له موږ سره اوسئ. السلام علیکم. څنګه یې خورې، ښه یې؟ ښه یم. کورنۍ دې ښه دي؟ ښه ده، شکر. څنګه ژوند څنګه مخې ته وړې؟ که لږ د خپلو ستونزو په هکله موږ ته ووایې. مشکلات خو ډېر لرم. کونډه یم، خاوند مې شهید شوی دی. دا 15 کاله وشو چې شهید شوی دی، او زما پلار مې سپین ږیره ده او دغه کراچي نه ده، لسګاډي چلوي، او زما نور هېڅوک هم نشته. زه خپله مریضه یم. یو زوی مې وشو، هغه په غېږ کې مې و، هغه د بېغورۍ نه هغه هم مړ شو. زه زوی خپله دی؟ زوی مې څو کلن و؟ غټ و یا ورکوټی؟ وړه او زما غېږ کې و. ښه. خو هغه ډېره مریضه و، د هغې دوايي ونه شو، هغه هم مړ شو. هغه وخت خاوند ژوندی و؟ نه، خاوند مې مړ شو، هغه زما غېږ کې و. ښه. هغه هم مړ شو. اوس زه یوازې یم، ماشومان مې نشته. خاوند یې په څه مړ شو؟ چا ووژل یا نه؟ په جنګ کې شهید شو. په څه کې وژل شوی؟ دا قومي جنګ وشو، هغې کې دا شهید شو. دا ولګېده، دا هم شهید شو. بیا ډېر زمونږ حالات خراب شو. نو زما ژوند ډېر خراب ده اوس هم. نه زمونږ پوښتنه څوک کوي، او ډېر زمونږ باندې ډېره خراب حالات راغلی ده. دا 15 کاله وشو چې ما باندې ډېر سخت حالات تېر شوی دی. زمونږ پوښتنه هېڅوک هم نه کوي. سپین ږیره پلار مې ده، او په کور کې نه وړو شته او نه وړي شته، هېڅ شی هم نه ده. او اوس هم ډېر مریضه یم. دا 6 میاشتې وشو چې زه مریضه یم. څه تکلیف لري؟ دا د سینې تکلیف مې و. اوس معاینات مې وکوي، تبرکلوز دغه دوايي خورمه، دغه دوايي مې خورمه، دغه ټیسټونه مې وکړي. دې سره نه ترکاري شته، نه شی شته چې وخورم. بیا دا چې وخورم ډېر معده مې وخوږېږي. په معده باندې د بوج راځي؟ په معده باندې مې ډېر بوج راځي. 3 دانه هر څه به یې وخورم. ښه، دا ستا دوايي څوک کوي؟ دوايي مې هماغه سپین ږیره پلار مې ده. ورور لرې مشر؟ نه، هېڅوک هم نشته. هماغه یو پلار دې دی؟ دا خاوند چې مړ شو، ستا په زړه څه تېرېږي چې هغه اوس نشته؟ د هغې احساس نه کوې؟ ولې نه کوم؟ دا داسې خو نه وم، ډېره د هغې په احساس باندې ډېره خرابه شوم. مخکې ښه وئ؟ مخکې ښه وم، اوس هر څه را باندې تېرېږي. نو هغه چې ژوندی و زه ښه وم، هغه به کار روزګار کول، زندګي مې ښه و. نه د هغوی چې جایداد پاتې شوې ده، نه کور پاتې شوی ده، د هغوی هم څه شی نه و. خو بس خو دومره کار روزګار کول چې موږ ته راوړل، د شپې او د ورځې تېرېده موږ باندې. دا پلار دې اوس څه کار کوي؟ دا کراچيواني کوي، بخار کې. کراچۍ چلوي؟ کراچۍ چلوي. هغې ستا دوام کوي؟ په هغې کې زما دوام کوي. هغه سایتامۍ ته مې ویوړو، هلته زما ټیسټونه وکړو، بیا دغه دوايي مفته راکړو، سایتامۍ والا. او دا هم تېز دی، د خوراک هم څه نه لرې ورسره؟ د خوراک څه نه لرم ورسره، څه درته ډېر مشکلات لرم. ښه، هغه ورونه چې ستاسو غږ اوري، هغې ته څه ویل غواړې؟ هغې ته داسې ویل غواړم چې زمونږ کور کې هېڅ شی هم نشته. زه مریضه یم، پیسې نه لرم چې دوايي ځان ته وکړم. کور کې هېڅ شی هم نشته، نه غوړي شته، نه اوړه شته، یو شی هم نه لرم. په بښنې سره تاسو دې کور کې چې اوسېږي، دا ستاسو خپل دی یا نه؟ دې کې نه، دې کې ممسایه یم. هغه پلار مې ممسایه پروت دی. زما وړه کوټه ده، همدغه هېڅ شی هم نه لرم. ستا خرچه ټول هماغه پلار کوي؟ هغه هم رسېږي نه، زما خرچه هغه هم رسېږي نه، خو لږه لږه کوي. هماغه پلار مې مخوري، مور مې نشته، بله خورګانې مې نشته. ما سره هم لږه کومک کوي، خو دومره نه لري. هغه بیچاره غریبه ده او ضعیف هم ده ډېر. دا انشاءالله مرسته به در سره وشي.
قدرمنو هېوادوالو لکه څرنګه چې تاسو ته ما مخکې وویل دغه خور چې دی کونډه شوې ده خاوند یې جنګ و لکه چې په هغې کې شهید شوی دی او 20 کلن دی عمر یې دومره نه ده او پلار یې چې دی بوډا سړی دی هماغې سره اوسېږي او تبرکلوز ناروغي هم لري دولتي شفاخانو ته تللی و چې دغه ګولۍ ورته ورکړه دغه تاسو خپله وګورئ دا داسې قوي ګولۍ خوري خو د خوراک څه نه لري چې وخوري ورباندې په معده یې تاثیر کړی دی نو دغه ډېر زیات مشکلات لري یو ماشوم یې د همدې غریبۍ د لاسه ورکو بل ماشوم نه لري هماغه یو چې د لاسه ورکه او ډېر په سختۍ سره دغه ژوند مخې ته وړي دغه کوټه تاسو خپله وګورئ دلته حتی د هماغه کورنۍ سامان یې پروت دی دا هېڅ هم نه لري یوازې همداسې دې کوټه کې اوسېږي نو هیله کومه هېوادوالو ډېر ورونه داسې دي وایي د کونډو یتیمانو ویډیوګانو کې موږ ورسره مرسته کوو نو دغه خور چې دی کونډه ده او ډېر زیات مشکلات لري نو هیله کوم چې د دې لاسنیوی وکړي ځکه چې دا ډېر مشکلات لري او ناهیلې هم دی نو که چیرې غواړې مرسته وکړي زما د وټساپ شمېره ده 080 9 283 د لیدو څخه مننه